سره مخامخ وای تاسې نو د هغې طرف نه خو پرونه چې دوی د کوم عمل وکړه خو تاسو ته د میډیا په ذریعه سره په ټولو مخې ته وړاندې وو نو بیا چې شپې دوی خپل څه کړي شو په هغې باندې چې پښیمان وو او بیا د اجازه وکړه نو سهار روان شو. څومره خوشحاله استئ اوس چې راغلئ؟ نو دا خو لازمن خبره ده چې دا لوی کور دی، مشر ورور دی، دا د ټولو پښتنو په شریکه باندې هغه کور دی چې د ډېر عمر کوچونکې په منځ کې داسې چا کړي دي چې هغه د په زړونو باندې چې کومه کرښه راکړې ده نو هغې د وجې نه خو تکلیف شته دی. او اوس هلته پښتانه څومره مشکل سره مخامخ دي؟ ستاسو غورځنګ څومره مشکل سره مخ دی؟ نو پښتون ستاسو وینې که نه چې پښتون راپاڅېدلی دی، که افغان دی هم که پښتون دی راپاڅېدلی دی. وزیر صاحب تاسو چې راتللی څومره مشکل سره مخامخ وئ، اوس به راورسېدئ څه احساس کوئ؟ څومره خوشحاله استئ چې خپل وطن ته راغلئ؟ واس زموږ پلار نیکه وطن دی خپل، او مطلب یقینا چې ډېر زیات خوشحاله یو. پرون چې کوم مشکل جوړ و په پریشاني خو وه، خو بس ملګرو اواز پورته کړو. دلته زه د افغانستان چې کوم څونه هم هلته سفارت و، خصوصا د هغې سفیر عاطف مشال صاحب او نور هم چې کوم چارواکي وو هغې د پاکستان حکومت سره هم تماس نیولو، مونږ هم رابطې وې. خو بهرحال اوس دا لاره جوړه شوه، نن مونږ د تورخم د لارې راورسېدو، اوس روان یو کابل ته. ډېر خوشحاله یو. زما هغه خوشحالي د په الفاظو کې نشم بیانولی. او هلته اوس د پښتنو دپاره څومره رکاوټونه دي؟ لکه تاسو ته چې مشکل جوړ شو، ستاسو د غورځنګ دپاره څومره مشکلات اوس هم شته؟ زه به دا ووایم په لنډو ټکو کې چې پښتانه یا افغانان که د دنیا په هر کنج کې په هر رزمکه دغه تیری خو د هغې ښه ژوند دپاره یو مستحکم افغانستان ډېر زیات ضروري دی. سره مخامخ وای تاسې نو د هغې طرف نه خو پرونه چې دوی د کوم عمل وکړه خو تاسو ته د میډیا په ذریعه سره په ټولو مخې ته وړاندې وو نو بیا چې شپې دوی خپل څه کړي شو په هغې باندې چې پښیمان وو او بیا د اجازه وکړه نو سهار روان شو. څومره خوشحاله استئ اوس چې راغلئ؟ نو دا خو لازمن خبره ده چې دا لوی کور دی، مشر ورور دی، دا د ټولو پښتنو په شریکه باندې هغه کور دی چې د ډېر عمر کوچونکې په منځ کې داسې چا کړي دي چې هغه د په زړونو باندې چې کومه کرښه راکړې ده نو هغې د وجې نه خو تکلیف شته دی. او اوس هلته پښتانه څومره مشکل سره مخامخ دي؟ ستاسو غورځنګ څومره مشکل سره مخ دی؟ نو پښتون ستاسو وینې که نه چې پښتون راپاڅېدلی دی، که افغان دی هم که پښتون دی راپاڅېدلی دی. وزیر صاحب تاسو چې راتللی څومره مشکل سره مخامخ وئ، اوس به راورسېدئ څه احساس کوئ؟ څومره خوشحاله استئ چې خپل وطن ته راغلئ؟ واس زموږ پلار نیکه وطن دی خپل، او مطلب یقینا چې ډېر زیات خوشحاله یو. پرون چې کوم مشکل جوړ و په پریشاني خو وه، خو بس ملګرو اواز پورته کړو. دلته زه د افغانستان چې کوم څونه هم هلته سفارت و، خصوصا د هغې سفیر عاطف مشال صاحب او نور هم چې کوم چارواکي وو هغې د پاکستان حکومت سره هم تماس نیولو، مونږ هم رابطې وې. خو بهرحال اوس دا لاره جوړه شوه، نن مونږ د تورخم د لارې راورسېدو، اوس روان یو کابل ته. ډېر خوشحاله یو. زما هغه خوشحالي د په الفاظو کې نشم بیانولی. او هلته اوس د پښتنو دپاره څومره رکاوټونه دي؟ لکه تاسو ته چې مشکل جوړ شو، ستاسو د غورځنګ دپاره څومره مشکلات اوس هم شته؟ زه به دا ووایم په لنډو ټکو کې چې پښتانه یا افغانان که د دنیا په هر کنج کې په هر رزمکه دغه تیری خو د هغې ښه ژوند دپاره یو مستحکم افغانستان ډېر زیات ضروري دی. سره مخامخ وای تاسې نو د هغې طرف نه خو پرونه چې دوی د کوم عمل وکړه خو تاسو ته د میډیا په ذریعه سره په ټولو مخې ته وړاندې وو نو بیا چې شپې دوی خپل څه کړي شو په هغې باندې چې پښیمان وو او بیا د اجازه وکړه نو سهار روان شو. څومره خوشحاله استئ اوس چې راغلئ؟ نو دا خو لازمن خبره ده چې دا لوی کور دی، مشر ورور دی، دا د ټولو پښتنو په شریکه باندې هغه کور دی چې د ډېر عمر کوچونکې په منځ کې داسې چا کړي دي چې هغه د په زړونو باندې چې کومه کرښه راکړې ده نو هغې د وجې نه خو تکلیف شته دی. او اوس هلته پښتانه څومره مشکل سره مخامخ دي؟ ستاسو غورځنګ څومره مشکل سره مخ دی؟ نو پښتون ستاسو وینې که نه چې پښتون راپاڅېدلی دی، که افغان دی هم که پښتون دی راپاڅېدلی دی. وزیر صاحب تاسو
تاسو چې راتللی څومره مشکل سره مخامخ وئ اوس به راورسېدئ څه احساس کوئ څومره خوشحاله استئ چې خپل وطن ته راغلی اوه بس زموږ پلار نیکه وطن دی خپل او مطلب یقینا چې ډېر زیات خوشحاله یو پرون چې کوم مشکل جوړ و په پریشاني خو وه خو بس ملګرو اواز پورته کړو دلته زه د افغانستان چې کوم څونه هم هلته سفارت و د هغې سفیر عاطف مشال صاحب او نور هم چې کوم چارواکي و هغې د پاکستان حکومت سره هم تماس نیولو مونږ هم رابطې وې خو بهرحال اوس دا لاره جوړه شوه نن مونږ د تورخم د لارې راورسېدو اوس روان یو کابل ته ډېر خوشحاله یو زما هغه خوشحالي د په الفاظو کې نشم بیانولی او هلته اوس د پښتنو دپاره څومره رکاوټونه دي لکه تاسو ته چې مشکل جوړ شو ستاسو د غورځنګ دپاره څومره مشکلات اوس هم شته زه به دا ووایم په لنډو ټکو کې چې پښتانه یا افغانان که دنیا په هر کنج کې په هر رزمکه دغه تیری خو د هغې ښه ژوند دپاره یو مستحکم افغانستان ډېر زیات ضروري دی سره مخامخ وئ تاسې نو د هغې طرف نه خو پرونه چې دی د کوم عمل وکړه خو تاسو ته د میډیا په ذریعه سره په ټولو مخې ته وړاندې وو نو بیا چې شپې دیدو خپل څه کړي شو په هغې باندې چې پښیمان وو او بیا د اجازه وکړه نو سهار روان شو څومره خوشحاله استئ اوس چې راغلی نو دا خو لازمن خبره ده چې دا لوی کور دی مشر ورور دی دا د ټولو پښتنو په شریکه باندې هغه کور دی چې د ډېر عمر خو چونکې په منځ کې داسې چا کړي دي چې هغه د په زړونو باندې چې کومه کرښه راکړې ده نو هغې د وجې نه خو تکلیف شته او اوس هلته پښتانه څومره مشکل سره مخامخ دي ستاسو غورځنګ څومره مشکل سره مخ دی نو پښتون اوس تاسو وینئ که نه چې پښتون راپاڅېدلی دی که افغان دی هم که پښتون دی راپاڅېدلی دی وزیر صاحب تاسو چې راتللی څومره مشکل سره مخامخ وئ اوس به راورسېدئ څه احساس کوئ څومره خوشحاله استئ چې خپل وطن ته راغلی اوه بس زموږ پلار نیکه وطن دی خپل او مطلب یقینا چې ډېر زیات خوشحاله یو پرون چې کوم مشکل جوړ و په پریشاني خو وه خو بس ملګرو اواز پورته کړو دلته زه د افغانستان چې کوم څونه هم هلته سفارت و د هغې سفیر عاطف مشال صاحب او نور هم چې کوم چارواکي و هغې د پاکستان حکومت سره هم تماس نیولو مونږ هم رابطې وې خو بهرحال اوس دا لاره جوړه شوه نن مونږ د تورخم د لارې راورسېدو اوس روان یو کابل ته ډېر خوشحاله یو زما هغه خوشحالي د په الفاظو کې نشم بیانولی او هلته اوس د پښتنو دپاره څومره رکاوټونه دي لکه تاسو ته چې مشکل جوړ شو ستاسو د غورځنګ دپاره څومره مشکلات اوس هم شته زه به دا ووایم په لنډو ټکو کې چې پښتانه یا افغانان که دنیا په هر کنج کې په هر رزمکه دغه تیری خو د هغې ښه ژوند دپاره یو مستحکم افغانستان ډېر زیات ضروري دی سره مخامخ وئ تاسې نو د هغې طرف نه خو پرونه چې دی د کوم عمل وکړه خو تاسو ته د میډیا په ذریعه سره په ټولو مخې ته وړاندې وو نو بیا چې شپې دیدو خپل څه کړي شو په هغې باندې چې پښیمان وو او بیا د اجازه وکړه نو سهار روان شو څومره خوشحاله استئ اوس چې راغلی نو دا خو لازمن خبره ده چې دا لوی کور دی مشر ورور دی دا د ټولو پښتنو په شریکه باندې هغه کور دی چې د ډېر عمر خو چونکې په منځ کې داسې چا کړي دي چې هغه د په زړونو باندې چې کومه کرښه راکړې ده نو هغې د وجې نه خو تکلیف شته او اوس هلته پښتانه څومره مشکل سره مخامخ دي ستاسو غورځنګ څومره مشکل سره مخ دی نو پښتون اوس تاسو وینئ که نه چې پښتون راپاڅېدلی دی که افغان دی هم که پښتون دی راپاڅېدلی دی وزیر صاحب تاسو چې راتللی څومره مشکل سره مخامخ وئ اوس به راورسېدئ څه احساس کوئ څومره خوشحاله استئ چې خپل وطن ته راغلی اوه بس زموږ پلار نیکه وطن دی خپل او مطلب یقینا چې ډېر زیات خوشحاله یو پرون چې کوم مشکل جوړ و په پریشاني خو وه خو بس ملګرو اواز پورته کړو دلته زه د افغانستان چې کوم څونه هم هلته سفارت و د هغې سفیر عاطف مشال صاحب او نور هم چې کوم چارواکي و هغې د پاکستان حکومت سره هم تماس نیولو مونږ هم رابطې وې خو بهرحال اوس دا لاره جوړه شوه نن مونږ د تورخم د لارې راورسېدو اوس روان یو کابل ته ډېر خوشحاله یو زما هغه خوشحالي د په الفاظو کې نشم بیانولی او هلته اوس د پښتنو دپاره څومره رکاوټونه دي لکه تاسو ته چې مشکل جوړ شو ستاسو د غورځنګ دپاره څومره مشکلات اوس هم شته زه به دا ووایم په لنډو ټکو کې چې پښتانه یا افغانان که دنیا په هر
کونج کې په هر رزمکه دغه ته رہی خو دغه ښه ژوند لپاره یو مستحکم افغانستان ډېر زیات ضروري دی. سره مخامخ وای تاسو نو د هغې طرف نه خو پرونه چې دوی د کوم عمل وکړه خو تاسو ته د میډیا په ذریعه سره په ټولو مخې ته وړاندې وو. نو بیا چې شپې دوی خپل څه کړي چې په هغې باندې چې پښیمان وو او بیا د اجازه وکړه نو سهار روان شو. څومره خوشحاله استئ اوس چې راغلئ؟ نو دا خو لازمن خبره ده چې دا لوی کور دی، مشر ورور دی، دا د ټولو پښتنو په شریکه باندې هغه کور دی چې د ډېر عمر خو چونکې په منځ کې داسې چا کړي دي چې هغه د په زړونو باندې چې کومه کرښه راکړې ده نو هغې د وجې نه خو تکلیف شته. او اوس هلته پښتانه څومره مشکل سره مخامخ دي؟ ستاسو غورځنګ څومره مشکل سره مخ دی؟ نو پښتون اوس تاسو وینئ که نه چې پښتون راپاڅېدلی دی، که افغان دی هم که پښتون دی راپاڅېدلی دی. وزیر صاحب تاسو چې راتللی څومره مشکل سره مخامخ وئ، اوس به راورسېدئ، څه احساس کوئ؟ څومره خوشحاله استئ چې خپل وطن ته راغلئ؟ اوه بس زموږ پلار نیکه وطن دی خپل، او مطلب یقینا چې ډېر زیات خوشحاله یو. پرون چې کوم مشکل جوړ و په پریشاني خو وه خو بس ملګرو اواز پورته کړو. دلته زه د افغانستان چې کوم څونه هم هلته سفارت و د هغې سفیر عاطف مشال صاحب او نور هم چې کوم چارواکي و هغې د پاکستان حکومت سره هم تماس نیولو. مونږ هم رابطې وې خو بهرحال اوس دا لاره جوړه شوه. نن مونږ د تورخم د لارې راورسېدو، اوس روان یو کابل ته. ډېر خوشحاله یو. زما هغه خوشحالي د په الفاظو کې نشم بیانولی. او هلته اوس د پښتنو دپاره څومره رکاوټونه دي؟ لکه تاسو ته چې مشکل جوړ شو، ستاسو د غورځنګ دپاره څومره مشکلات اوس هم شته؟ زه به دا ووایم په لنډو ټکو کې چې پښتانه یا افغانان که د دنیا په هر کونج کې په هر رزمکه دغه ته رہی خو دغه ښه ژوند لپاره یو مستحکم افغانستان ډېر زیات ضروري دی.